السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ ښایسته جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو یو ملګري کمنټ کړی دی چې موږ څنګه خپل چینل ته یو آر ایل جوړ کړو، یعنې لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ، لکه څنګه چې تاسو په هر ځای کې ګوګل کې یا همداسې په انټرنیټ شبکه کې هر ځای کې تاسو ولیکئ د خپل یو آر ایل دې ته وایي www.youtube.com/ لکه څنګه چې زه خپل کوم پښتون افغان او بیا تاسو داسې شو بیا تاسو سرچ وکړئ نو ډایرکټ بس تاسو یوټیوب چینل راځي. نو هغه موږ څنګه جوړ کړو، یا تاسو یو بل ملګري ته په کمنټ کې لګئ یا په میسنجر کې یو آر ایل هغې ته وایي دوستانو. نو چېرته مه ځئ، نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې هم ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو د ټولو نه مخکې هغه دوستان چې زموږ چینل نوی ګوري نو هغو ته زه هرکلی وایم په خپل چینل کې ورته، او ورته وایم چې زموږ چینل ته راشئ. دلته موږ ډېر ویډیوونه اپلوډ کړي دي، هغه تاسو کتلی شئ او همداشان مطلبي ویډیوونه دي دوستانو. نو تاسو زموږ چینل ته یو وار راشئ او هغه دوستان غواړي چې زموږ ویډیو روزانه وګوري نو د ویډیو نه لاندې تاسو ته سبسکرایب بټن ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. د خلکو سره بیل ایکون دی، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته در ورسي دوستانو. د ټولو نه مخکې اول یو براوزر راواړوئ، که هغه کروم وي ګوګل وي، ګوګل نه صرف کروم وي او که یو سی براوزر وي، خو چې براوزر وي چې تاسو هر یو استعمالوئ. زه اوس مهال کروم استعمالوم، تاسو دا راواړوئ، په دې کې بیا یوټیوب راواړوئ. که یوټیوب کې نه راځي نو دلته سرچ ورکوئ youtube.com. څنګه تاسو youtube.com ورکړئ نو دغه به یوټیوب به راشي دوستانو. لکه څنګه تاسو کتلی شئ د ټولو نه مخکې اول تاسو دې کې خپل چا پکې خپل اکاونټ نه وي لاګین کړی، خپل چینل پکې نه وي راړولی، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته انمیلډینګ دلته به ورته سیون اپ بټن تاسو ته ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ، خپل ایمیل ورکړئ او خپل چینل به پکې لاګین کړئ. لکه څنګه چې زه اوس یو چینل پکې راوړم دوستانو، نو ما پکې خپل چینل لاګین کړ دوستانو او تاسو بیا په دې باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته ښکاري. دا وکتم نو ما پکې یو خپل چینل دی د ګلونو د لالبرو په نوم دی، نو ما هغه پکې لاګین کړ دوستانو. نو ټول نه مخکې اول تاسو دغلته پاس 3 ډاټس ښکاري تاسو ته دوستانو، دغلته تاسو کتلی شئ هغه 3 ټکي تاسو ته ښکاري اوله، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته دغه ډیسکټاپ سیټ تاسو ته ښکاري، ډیسکټاپ سیټ، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. نو تاسو وکتل دوستانو، نو ستاسو یوټیوب به یو داسې راشي لکه څنګه چې موږ په کمپیوټر کې لاګین کوو دوستانو. لږ صبر به ورته وکړئ، زموږ وای فای لږه کمزوره شوې ده دې له کبله. خیر خو موږ به خپل کار وکړو. په دا ستاسو موبایلونو کې به راشو، زما موبایلونو کې نو یوټیوب نه راځي، لږ انټرنیټ کمزوری دی. نو تاسو د ټولو نه مخکې تاسو هغه پاس کوچ کې تاسو کتلی شئ دا خپل تصویر، ستاسو د یوټیوب چینل تصویر چې ښکاري نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. که داسې نه کلیک کړئ په دواړو ګوتو یې داسې رازوم کړئ، داسې راتېر کړئ په دواړو ګوتو او بیا په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې خپل تصویر باندې کلیک کړئ دغه کریټر سټوډیو باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو، دلته که ستاسو بلې یوه ژبه کې وي نو تاسو کولی شئ چې لاندې تاسو په دواړو ګوتو باندې داسې رازوم کړئ او دلته لینګویج یعنې خپله ژبه بدله کړئ چې کوم یوه ژبه کې تاسو غواړئ. دا ډیسکټاپ تاسو ته ښکلی وشي نو زه انګلیش کوم، تاسو کتل اوس دا انګلیش شو دوستانو. ها نو بیا تاسو هغه خپل تصویر ستاسو د چینل تصویر باندې کلیک کړئ دوستانو. چې کله مو په هغې باندې کلیک کړئ دلته دا سیټینګ بټن تاسو ته ښکاري، دا واړه د سیټینګ نشانونه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو نو بیا به تاسو دواړو ګوتو باندې رازوم کړئ او دا ټول نه لاندې اډوانس سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو دلته به ستاسو د یوټیوب چینل یو آر ایل هم شو شي، نو تاسو بیا دغه ډاټس باندې کلیک کړئ، ډیسکټاپ وکړئ چې هغه نه وي. نو دلته تاسو کتلی شئ دا ستاسو د یو آر ایل دی د یوټیوب، او که غواړئ زما چینل ته لا اوس لا اویلیبل شوی نه دی، زه نشم کولی چې بدل یې کړم. او هغه ملګري چې د 100 پورې سبسکرایب یعنې لري او اویلیبل شوي ورته، نو تاسو لاړ شئ چیک کړئ، نو هلته بیا چینج بټن راځي دوستانو، تاسو په هغې باندې کلیک کړئ او دغه پخوانی یو آر ایل چې دی دا یو تاسو ته ښکاري، تاسو دا ډیلیټ کړئ او بل نه بیا تاسو چې هر یو نوم باندې جوړوئ نو جوړېږي به. نو دوستانو دغه و زموږ نننی ویډیو دوستانو، او زموږ یوټیوب چینل ته راشئ او دې کې ډېر ویډیوونه دي لکه څنګه چې خپل سلو موبایل مو څنګه تیز کړي، د انټرنیټ نه پیسې څنګه ګټل شي،
پښتو کې نومونه څنګه ډیزاین کیږي، ښکلي نومونه څنګه ولیکو، د تصویرانو ایډیټینګ څنګه زده کړو، دوستانو انباکسینګ د ګلیکسي موبایل 8 موبایل د فیسبوک هیک کولو طریقه د ټول ویډیو ما په دې کې اپلوډ کړي، تاسو راتلی شئ او دا کتلی شئ. نو تر بلې ویډیو پورې په لیوال نام سپارم.